سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. نن د کب 28مه د خبریال د ملي ورځې سره برابره ده. دغه ورځ د کب پر 14مه د اطلاعات او کلتور وزارت په وړاندیز او د ولسمشر غني په مشرۍ د کابینې لوري تر تایید وروسته نومول شوې او ټاکل شوې چې دغه ورځ په تقویم یا کلیزې کې هم ثبت کړی شي. له دغه ورځې به په داسې حال کې لمانځنه وشي چې یوازې په تېره اونۍ کې یو خبریال په خوست کې ووژل شو او یو بل خبریال په هلمند کې په یوې ماین چاودنه کې سخت ټپي شوی دی. د دوبۍ امیر او لومړی وزیر وایي د دوبۍ بازارونه د افغانستان د محصولاتو او تولیداتو پر مخ پرانیستي دي. شیخ محمد بن راشد آل مکتوم تېره ورځ له ولسمشر غني سره په کتنه کې د افغانستان او عربي متحده اماراتو ترمنځ د هوایي دهلیز پرانیست یو ښه ابتکار وباله او همداراز یې پړاو کړه چې په دې سره د سوداګریزو لپاره ښې موقع هم برابرې شوي دي. ولسمشر غني هم په دې کتنه کې وویل چې دوبۍ ته به د هوایي دهلیز له لارې د افغانستان د محصولاتو د صادراتو کچه لوړه شي. افغانستان په داسې وضعیت کې نه دی چې له نړیوالې ټولنې سره خپلې اړیکې خرابې کړي. د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس د ملي امنیت شورا د سلاکار حمدالله محب د وروستیو خبرو په اړه د توند غبرګون په څرګندولو سره ویلي د ملي ګټو بحث د افغانستان بهرنی سیاست دی، نه توپیریز او احساساتي بحثونه. نوموړی امریکا د افغانستان ستراتیژیک ملګرې بولي او وایي نه ښایي چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د امریکا مرستې او قربانۍ له پامه وغورځول شي. په سیمه ییزو چارو کې د سولې اجماع لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی وایي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ له مخامخ او رسمي خبرو پرته د سولې ټینګښت ناشونی ده. محمد عمر داوزي تېره ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مطالعاتو په نړیوال مرکز کې همداراز د افغان سولې په برخه کې د سیمې هیوادونو نقش مهم وباله او زیاته کړه په افغانستان کې سوله د سیمې د سولې په معنا ده. ویل کېږي په دې ناسته کې په ایران کې میشت یو شمېر سفیرانو او د سیمې او نړۍ یو شمېر شنونکو هم ګډون درلود. په تېرو 9 میاشتو کې یوازې په فراه کې 990 ملي پولیسو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د فراه امنیه قمندان له دې سربیره وایي په وروستیو 3 میاشتو کې بیا د افغان ځواکونو تلفات کم شوي دي. د فراه د ولایتي شورا غړي بیا د حکومت له لوري د منظم پروګرام نشتون د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي لامل بولي. او 4 وسلوال غره په پکتیا کې د پولیسو له لوري ونیول شول. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي دغو کسانو څه موده مخکې د پکتیا د شهیدانو او معلولینو ریاست له مالي مسؤله نږدې 3.5 لکه افغانۍ غلا کړې وې چې بلاخره تېره ورځ په میرزکه ولسوالۍ کې نیول شوي دي. ویل کېږي له یادو کسانو یو وسله، یو لاسي بم او یو موټر هم ترلاسه شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.